سلامونه او نیکې هیلې ټولو لرو برو افغانانو پښتنو ورونو. زه تاسو ته 15 داسې ویډیوګانې نن ښیم چې تاسو ته د پاکستان معلومات وشي پاکستان څه شی دی په ثبوت سره. اولنۍ ویډیو به زه تاسو ته ښیم چې پاکستان چې دی قائد اعظم نه دی آزاد کړی، دا دروغ دی. په ثبوت سره به ویډیو دلته ښیم. دویم به دا ویډیو ښیم چې پاکستان د اسلام په نوم آزاد شوی، مګر همدا د اسلام په ضد کارونه کوي، د مسلمانانو په ضد کارونه کوي. دریمه ویډیو به راته دا ښیمه چې پاکستان آزاد شوی نه دی، دا اوسه پورې غلام دی. څلورمه ویډیو به راته دا ښیمه چې پاکستان دهشتګرد او تروریستي ډلې ټریننګ کوي. پنځمه ویډیو هم تقریبا همدغه شان دی چې پاکستان دهشتګرد او نور ډلې ټریننګ کوي. نو اولنۍ ویډیو تاسې د مولانا بجلیګر صاحب واورئ چې دی څه وایي چې پاکستان چا آزاد کړی، نو به راته خپله ووایي. مینار ہے نو ماته وایي والله دا ټکي هغه وکړو چې هم جو آزاد ہیں مولانا صاحب شیخ الہند کی برکت ہے. نن تاسو وایي چې پاکستان قائد اعظم آزاد کړی دی. قائد اعظم غریب خو خبر هم نو. پاکستان او ہندوستان خو آزاد کړي شیخ الہند دی، مولانا حسین احمد مدنی دی، مفتی کفایت اللہ دی، مولانا ابوالکلام آزاد دے. ہندوستان اور پاکستان خود بھی آزاد کړي. بیا تاسې وکتل چې مرحوم مولانا بجلیګر صاحب چې خدای دې ویم هغه ټول قبرستان ورسره وبخي، هغه وایي چې پاکستان پلاني علماو آزاد کړي، قائد اعظم نه دی آزاد کړي، او فخر افغان باچا خان بابا په دې کې لاس. خو خبره دا ده چې قائد اعظم نه وروره د هغې اسلام معلومو، نه اصل معلومو، نه په اردو پوهېدو او نه په مونځ پوهېدو، سپو سره کاروبار او نور شیونو سره. او دا داسې یو دغه ورکوي چې زموږ په افغانستان کې په کابل کې یو امام و چې او اصل نه انګریز 20 کاله امامت هلته ورکړی و، او خلکو ته بیا ویل چې دا د چترال نه راغلی، هغې سره بیا رنګ یو رقم ته و. نو قائد اعظم هم دغه شان یو شی و. دویمه ویډیو تاسې وګورئ. जनरल ज़ियाउल हक साहब जब 1969 में ब्रिगेडियर थे तो उनको जनरल याह्या खान ने जॉर्डन भेज दिया था और वहां पर फलस्तीनियों पे गोली चलाई गई थी ज़ियाउल हक साहब की कमांड में. तो शायद इसलिए अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि माजी में ये मसाले मौजूद हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो कई अरब ममालिक में जाके उसने सिर्फ जॉर्डन में नहीं कुछ और अरब ममालिक में भी गोलियां चलाई. तो शायद इसलिए उन्होंने कहा है कि दोबारा ऐसे ना करो. लेकिन मैं समझ ये जो जॉर्डन का जिक्र आप कर रहे हैं वो है ब्लैक सितंबर से अब तक याद किया जाता है अरब दुनिया में. तो ये बिल्कुल मिसाल और पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं कि हमारे जर्नैल जो है वो उर्दन में फलस्तीनियों पे भी गोलियां चलाते रहे हैं. د دویم ویډیو تاسې وکته چې د حمید میر خبرې تاسې واورېدې چې حمید میر وایي چې موږ په 1970 کې موږ د دې ځای نه پاکستان پوځ لېږلی چې څنګه اسرائیل د فلسطین سره زیاتې کې همدغه شان موږ د فلسطین په مخالفت کې او د هغه په ضد باندې موږ جنګ کړی. دا د حمید میر خبرې دي، تاسې ګوګل سرچ کې وګورئ چې دا رښتیا دي که دروغ دي. د جیو ټي وي کې نو پاکستان د اسلام په ضد جوړ شوی دی، دا د اسلام د خدمت دپاره نه جوړ شوی. غټ مثال دی، د غټې مثالونه بیا ته ویم. 13 لکه خو بنګالیان شهیدان کړي، پلکاوي بلوچیان شهیدان کړي. دغه موږ د افغانستان کې چې په لر او بره پښتانه خاوره باندې چې دا 43 کاله جنګ روان دی، په دې کې تقریبا 13 لکه موږ شهیدان ورکړي. دا ټول د دې پاکستان د لاسه، د همدې د لاسه. دا د مسلمانانو په ضد او دا د مسلمانان دشمن دی، دا د اسلام دشمن دی. نو دا د هغې په دا د ثبوت خو ده. دریمه ویډیو درته دا درته ښیم چې دی وایي چې زه آزاد یم. د ازادي بیا تاسو معلومه شي. دا مجبوریوں کی کہ ہم کتنے مجبور ہیں. یعنی ہماری آزادی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے. ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی. اور لوگوں نے بھی مجھے بتایا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جو غلام اسحاق خان کے پاس گئے. ہماری مجبوریوں کی کہ ہم کتنے مجبور ہیں. یعنی ہماری آزادی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے. ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی. اور لوگوں نے بھی مجھے بتایا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جو غلام اسحاق خان کے پاس گئے. میرا نمبر 1 کے اوپر نام GHQ سے گیا تھا. جنرل بیگ سے پوچھ لیجیے، 6 آدمیوں کی لسٹ گئی تھی. میرا نمبر 1 تھا، آصف نواز کا نمبر 6 تھا، لیکن 6 والے کو بنا دیا گیا اور نمبر 1 کو چھوڑ دیا گیا. 6 والے کی منظوری امریکہ سے آئی تھی. میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ
अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। जानना चाहते हैं कि सच क्या है, हमारा साथ दीजिएगा, हाजिर हो। دا تاسې اورئ دا خبرې دا د حمید ګل خبرې دي چې هغه د آیسای مشر تیر شوی اوس په رښتونکي دنیا دی. هغه خپله دا وایي چې زمونږ د پوج مشر ټاکل کېږي منظوري د امریکین راځي په اردو کې وایي او دلته موږ له وطن موږ له پاکستان راکړی مګر ازادي موږ ته نه ده راکړې. موږ ازاد نه یو، موږ غلامان یو. دا خو د حمید ګل خبرې وي، زما خبرې نه دي. درېیمه ویډیو داسې وګورئ چې د عمران خان ده څه وایي. دا څلورمه ویډیو داسې وګوره ده. But I can tell you one thing. You see, I again go back. The Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between there had to be links because they trained them. Now, as I said, after 9/11, when ومکته د عمران خان ویډیو، عمران خان خپل په یونایټډ نیشن کې وایي چې موږ دهشتګر، موږ تروریستان، موږ ټریننګ کوو. او د دې ثبوت دغه یو څو ورځې مخکې یو ویډیو یو دغه راغلی یونایټډ نیشن راپورټ دی چې په پنجاب کې 50 دهشتګر ډلې دي. نو دا خو د عمران خان او د یونایټډ نیشن راپورټ دی. پنځمه ویډیو دا د شیراني صاحب خبرې واورئ. اومه خبره چې دوی موږ ته په څه نظر ګوري. د دنیا لپاره د دریمې دنیا ملکونه لکه پاکستان دا د دنیا لپاره بین الاقوامي چوک دی د مزدورانو. په دغه بین لکه دا په بازار کې چې پر چوک مزدوران ناست وي، یوه کرنډۍ اخیستې وي، بل ریړۍ تر مخ ورته درولې وي، یوه ټوکرۍ تر مخ ورته ایښې وي، انتظار یې د دغه وي چې که چا بوتم. پاکستان غوندې ملک دا بین الاقوامي چوک دی د مزدورانو. دلته ملایان په کرایه د فتوا لپاره مندړي، لیډران په کرایه باندې د قوم د غولېدو لپاره مندړي، جرنیلان په کرایه باندې د فوج د استعمالېدو لپاره مندړي، میډیا په کرایه باندې د پروپاګانډې لپاره مندړي، د کرایه قاتلان مندړي. لہذا دنیا و پاکستان ته د کرایې د قاتلانو او د غلو او د لوپرانو د کلي په نظر ورته ګوري. نو شیراني صاحب خبرې تاسې واورېدې چې پاکستان د مزدورانو چوک دی. دلته وروره چې جرنیل، کرنیل، هر شی په کاري پیدا کېږي. یعنې دا ستا هر یو دهشتګر په کاري، لکه یو دکان ته چې ورځئ که رومیان دې په کاري، بانجان دې په کاري، ورور سیامبره بنګلۍ دې په کاري، ګوپین دې په کاري. یعنې پاکستان د کراکرۍ یو دکان دی، د دهشتګرو یو جاله ده. نو تاسو سره ما په ثبوت باندې یو ویډیو خو د افغانانو پښتنو ورونو په دې ما ډېر محنت کړی په دې ویډیو باندې. دا مې تاسو ته وښودو چې پاکستان دروغ دی، پاکستان دوکه ده. موږ پښتنو ته ورور شی او خوله کې راچولی، قائد اعظم دی او اقبال دی او دا دی، خپل مشران یې رانه هېر کړي. اصلي زموږ اتلان څوک دي، اصلي زموږ مشران څوک دي، اصلي پاکستان آزاد کړی چا دی. دغه تاسو ته ټول ما په دې ویډیو کې وښودو چې دا د اسلام په ضد باندې یو ملک دی. او زه به تاسو ته یو مثال درکړم. ګورئ، دا دلته د انګریزانو دا وطن دی، د انګریزي قانون دی. دلته جوماتونه شته، وروره مدرسې هم شته، په لکاو په کروړاو مسلمانان دي، مګر قانون یې کفري دی. پاکستان کې مدرسې او جوماتونه هر څه شته، مسلمانان پکې اوسېږي، مګر قانون یې کفري دی. ما ته د برطانیې او د پاکستان د قانون فرق وښیه. څه فرق دی؟ یو رقم دی، دلته مسلمانان اوسېږي، جوماتونه شته، هلته تاسې خپله بیا قضاوت وکړئ. دغه ویډیو مخکې